عدنان پسې کومې جینۍ جړلې دي او عدنان دا کار ولې کړی دی. که تاسو وګورئ نو د دې نه وړاندې هم یو داسې واقعه په دیر یا په ملکڼ کې شوې وه چې یو هلک خپل ځان ویشتلی و، خو د هغه هلک واقعه بېله وه. هغه د جینۍ دپاره ځان نه ویشتی بلکې هغه د ټیک ټاک دپاره ویډیو جوړول او خپل ځان یې ویشتو. نن سبا دغسې کارونه هم شروع دي چې خلک د خپل ځان د مشهورتیا دپاره په ځان باندې هسې ګوته کیدي او په رښتیا ترې نه ځان ولګي. خو دې هلک چې کوم کار کړی ده په رښتیا باندې کړی دی. ده پسې خپل مور پلار هم خفه دي، خپله کورنۍ ورپسې هم خفه ده، ټول ورپسې جاړي او څه وخت پس به د خلکو د غمونه هیر شي. خو د مور پلار چې کوم غم دی نو هغه به ټول عمر د هغوی په زړونو کې وي، ټول عمر به د هغوی زړه خوړل کېږي کله چې دا ځان ته رایادوي چې د غر په شانتې یو زوی و په سختو باندې رالوی کړی او هغه بیا خپل ځان سره دومره غټ ظلم وکړو چې خپل ځان یې ووژلو، خپل ځان یې قتل کړو. نو یقینا چې د مور پلار ملا یې ماته کړه، باقي نه به ده پسې جینۍ وجاړي، نه به ورپسې د جینۍ کورنۍ وجاړي، نه به ورپسې رونه وجاړي، نه به ورپسې خویندې. بس څه وخت به د غم یې ختم به شي. خو د مور پلار یې چې کوم زړه وسوری شو که نه، د دې انتهایي ډېر لوی غم به وي د مور پلار ته. نو الله پاک دې د مور پلار ته زړه صبر ورکړي او د چې کوم دا کار وکړو نو یقینا چې الله پاک دې ورته جنتونه ورکړي. خو ډېر زیات غلط کار یې وکړو، د خپل ځان یې ډېر غټ نقصان وکړو.